نبی علیہ السلام فرمائی 40 ورځې به دجال په دې مخ د ځمکه ګرځي 40 دن 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګوي او دا 40 ورځې به څنګه وي لومبۍ ورځ به دومره اوږده لکه د یو کال برابر دویمه ورځ به دومره اوږده لکه د میاشت برابر دریمه ورځ به دومره اوږده لکه د یوې هفتې برابر لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخیږئ بره چت باندې درې مرې اچولې شوي دي لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي نو هغې ته دا سیزونه میزونه یې تړلي دي نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو بره درې مرې اچولې شوي دي یو پوټې ګزاره وکړئ ملګري بره ملګري کښېنئ الله دې اجر درکړي لومبۍ ورځ به دومره اوږدی لکه د یو کال دویمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یو میاشت دریمه ورځ به دومره اوږدی لکه د یوې هفتې او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامې ورځې دې کې به صاحب دې چکر ولګوي په دې ټوله ځمکه او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي دې به وایي زه خدای یم دې به دا نه وایي چې زه د خدای بنده یم زه خدای یم او ورسره به سي نبی علیہ السلام فرمایي مال او دولت باغونه به او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي ما ومنئ چې زه خدای یم هغې به وایي نه ته خو زمونږ خدای نه وی ښه نه وی یو باران ته به وایي چې په دوی قوم ونشي ځمکې ته به وایي چې فصلونه وچکې فورا به فصل وچ شي باران به بند شي چینو کې خوړونو کې اوبه به بندې شي دی به ترې روان شي هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي داسې به ورپسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي خلک به دقسې پاتې شي د لوږې تندې به دا خلک مړه شي اوس یو ابتلا او امتحان دی واپس به په هغې قوم راشي څنګه چل دی ما خدای منې څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه هغې به ورته وي او موږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې واپس موږ له دولت او مال راکا باران ته به حکم وکړي چې شروع شه باران به شروع شي چینو ته به حکم وکړي را زرغونې به شي کویانو کې اوبه به پیدا شي بیا به مال ډېر شي تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي دا به ورپسې رواني یو قوم له به ورشي ما د خدای منې هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کوې وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کړمړي چې دا د الله جمدي کوم وبه منې دی به یره که دا کار دی که خو مونږ تا بیا خدای منو زمونږ پلاران او نیکونه چې کمړه دي کا دې را جمدي کړل خو خدای دې منو وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه ای به شیطانان خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي دوی او دا خو مې هغه پلار دی دا خو مې هغه رور دی دا خو مې هغه نیکه دی فورا په دجال باندې ایمان به راوړي جناب دې نښو او نښانو ته څوک ټینګېدی شي ګران کارم نه دی هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دي او خدای ړوند نه دی الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي خلکو له به ترې کرکه ورځي او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به یې پیژني بل سړی به نه پیژني په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کافر دا به ورته لیکلي کافرې کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږئ چې دا کوم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموئ چې بره خیږي لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر مسلمان خو به پیژني چې دا کافر دی داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی څاروي به مړه شوي دی به ورشي ولې خفه یې جي په مونږ باندې آفت راغلی د مونږ څاروي مړه دي ټول
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګوورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني. دقه لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به، او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم چېرته د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیه السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم وی دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي، څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه ډېر خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت دی چې درته ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیه السلام ورته چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیه السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجنې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. دیم را سره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی داسې یره را باندې راله لکه د متعلق خدا خبر مشهور و چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بار صورت یره را باندې راله. وی یره را باندې راله وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږې ګورې. وی ما ته ورته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړېږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې. او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نبی علیه السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ ای مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وایي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وایي ما ته وایي ګوره چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې چې وایي زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیه السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ ای مې چې وایي زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي. بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رایوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو لا بادماری کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر د موږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه وموږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته موږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان و ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویرېږو وی ما مونږ ته یې وی چې یارېږم دې خوا راشي. وی مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې زه چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې. وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته. موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته. موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. موږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړي دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ ټوله قصه ورته بیان کړه. او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه ووله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی. د به خلک مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دیکھیں چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان کړي. دی به حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک چې مسلمانان کړل
جهاد می په وکړو، علاقې می په فتح کړې. خدای قرآن بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف نه بیا دجال واړو. دی بر راشي دی کې با خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوس کی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي، او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوس شي، او دا سر به د اوبونه لوندي چې سرخکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو د ساس کی به ځوړندېږي، دی به را کوس شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي، او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشتم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به راکوز شي، چې راکوز شي نو مهدي به ورته مصلی پرېږدي چې را مخکې شه. ابو اینا ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابو اینا دا امام مهدي ستاسو نه دی، او امامتي به هم دی کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګورو لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی، او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي، مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو، دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به را لاندې کی، چې را لاندې کی عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به خپله نیزه به ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي چې تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي، دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې وي مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. عرب والا په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، دې منځ کې به داسې مزل وکړي. منه مې که؟ هغې وایي او وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي علیه السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي، دی به وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کړي، چې دجال مړ کړي عیسی علیہ السلام په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي، او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا را زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات. اما بعد يوم يجعل الولدان شيبا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا واهل اطاعت سيدنا اجمعین طیبین طاہرین حمد شاکرین الى یوم الدین. زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقیناً دے چھ یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو و دا باز ملگرو دا خواہشو چھ خام خامون ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگ تس بیان کے عزیزانو دغه ملمانو د صدې په د لویو لویو غرونو راوړېدلې دي او بیا زه مجبور کړم چې خامخا دو درې خبرې نو الله دې هغې ته جزای خیر ورکي او تاسو دم الله کامیاب او کامران سرفراز او سربلن ولري. عزیزانو دا دنیا دا فانی دا ورانېدو والا ده. څه شی دی؟ د دې ملګرو خواهش داو چې خلق وای چې دغه د قیامت ته او سبا قیامت ته او بل ورځ قیامت ته د قیامت متعلق الله فرمایي چې اے زما بندګانو تاسو د سبانه ورځ نه اوریږئ. کوم ځای نه اوریږئ؟ واتقوا الله تاسو د خدای نه اوریږئ او ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دې سبانه ورځ د پاره کما بنګو کما تفو کما ډاله تیار کړی دا نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ وي او د قیامت ورځ ته سبانه ورځ یعنی دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه ورځ نږدې نو دې پوښو نو ضرور به دا دنیا رواني کې ځکه چې الله دا دنیا جوړ کړي دا نو رواني له جوړ کړي ځکه یو فرشته ګرځي او په اړ یو کوڅه کې ودرېږي او आवाज کوي. आवाज ورته څنګه کوي؟ وای الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اے دلوڑ محل او دلوڑ مکان مالکان زرد چستا دا محل او فلازو بلڈنگ بزرد خورو لاندی شی داغا فرشتو ہوئی او بیاوی چی دا سنوین وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لدو للموت وابنو للخراب. روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تا پکوسا ولاڑی چھ اے نیک بخت تم مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دو پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھ تم مرگ لپیدا شوی او وابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دا پارت دا بناگانے دا بنگلے جوڑے تو دا دنیا یوزل روانی کی اذا زلزلت الارض زلزالها دا اغا وقت نو یرے گی چھ دا اسمکا اجڑقی گی پا جڑقی دلو سختو سارا خدا دے امان راکی. اوز دغا زلزلہ رازی دینا مخ کے سشتک نشتا اللہ نے توفیق وارم چې د دې نه کم مخ کې واقعات دي چې تاسو مخ کې زاغه بیان کوم او بیا خدای ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي. عزیزانو اوله علامه د دنیا دروانه نه مخ کې دادا چې کوم ځای مسلمانی او اسلامی ملکونه دي نو هغه به ټول د کافرو د لاسه دا مغلوب یو په درد او په غم نه اخته. نو تاسو ګورئ چې نن هغه وخت دی کنه د بوسنیا مسلمانانو چاراګیر کړی دي کافرو کنه ګونګیانو د آذربایجان مسلمانان چاراګیر کړی دي کافرانو د تاجکستان مسلمانان چاراګیر کړی دي د افغانستان مسلمانان چاراګیر کړی دي بیا بیت المقدس چانی ولري کشمیر کې د چا پوزونه ګرځي او چا پکې فساد جوړ کړی
همدغه شی دا د قیامت په لویو علامو کې لوی علامت. رسول الله علیه السلام او فرمایل چې دا تمام مسلمانان به د کافرانو یو نوړی شي، یو نوړی. د دواړو جانو سردار ته صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله فداک امی و ابی، مور پلار میں در نظار، تن من بدل وطن میں در نہ قربان. یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویسو نا وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلب بوئی لاندیڑ لبن کزیگی کنا او چڑتا نزی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اس رلا بسم اللہ کو زیدل پکانا برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے بباطل کافری ظاہر مسلمانی چیسو کنا ایو سڑی بھوئی پخل لا الہ پڑ بلائے پخل لا الہ پزر بلائے پجب رب او پزر دے درب خط لی دی. خدا دے منتا دے احسان پر نظر لو کونانو سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم لے چکم زے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی اب د کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچی بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی داولے نہ بے بادشاہ وقت آواستا دو فریاد اوری او نہ باو دکلی مشر دا غریبانو پترب باندی د کلی مشر هم د خانانو د مالدارو پوئے گئی کنا طرفداری بک. دا یہود با استنبول اونیسی، استنبول مسلمانان با شام تراشی، اغیب پہ شام تراشی بچی بے امڑکی و خزب مولا بیزت کی عراق تا بترو تختی و عراق بم عملو کی مدینی منوری تا بترو تختی او علتا با متفق شی چی یا اللہ د اسلام بیڑای پار کے او د اسلام ملگرتیا تو کے او بیا با اجاری چی یا اللہ منگل یو عادل بادشاہ و مشر راکا نو خدا دی منگل مراکی. رحمان بابا وی وی پسبب دا حاکمانو ظالمانو پسبب دا حاکمانو ظالمانو کورو گورو پی خور دری والیو دی کنا بازار دا نابناو جوہریانو خرمور لالو گوہر دریوالیو دی با سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور دریوالیو دی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مونگ با سکو مونگ با اللہ تجار چه خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا. آمین. خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اس د چاہد بار نشتا کشتا. خدای زمون دخ کل باغ اصلی مال یار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اس د چا ادبار نشت ولی بباغ کی خگلو نا خوشبودار نشتا سبب داد چی دو باغ اصلی مال یار نشت. فحفاظت پصداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو بیا در توایم کلی بلدا سے گلزار نیشتا کا پیدا بش. یا اللہ مونگ لے کلی عادل بادشاہ پکار دے دی چلاسو نا مخلا روڑی او کورونو تروانی گی اعلان بوشی چه دا محمد رسول اللہ پا نسو کی یو نسے پیداش نومی مہدی آخر زمان دے سنم دے یعنی نومی اخپل محمد دے سنم دے
محمد د پلار نوم عبد الله دی د نیکه نوم عبدالمطلب دی شکل او شوفه ټول د محمد رسول الله په شان ده او په قدم د محمد رسول الله روانم دي نو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې زو او دغه مهدی آخر زمان ته د خپل ځان جوړه کې او یا کسان به جوړ شي بیعت به کوي دا نور به وي مونږ دیړو پیجن داسو کی راوړ الله به هاتف نه आवाज کوي چې هذا خلیفۃ الله سو کا आवाज کوي او دکیږي باندې ګوري ما تم ګوري سو با आवाज کوي الله आवाज هذا خلیفۃ الله المهدی فاسمعوا له واطيعوا الله برنا आवाज کوي چې دا زما خلیفہ دی دی چې درته سوی هغه واوره او د فرمان بردار شي ډېر خلک بیعت کوي دیار لسره کسانو بیعت وکړو او هغه اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو والا د عیسایانو دا او د يهوديانو او کافرانو نه په مصیبت دی به وایي چې زه البا د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړی نو دیار لزره کسان کم زیات او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف چې دې طواف کوي او بیا 2 رکعات ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او د اره جنډې لاندې 12,000 کسان دي مجموعه اتلکاو 30,000 کسان څومره شو چې د اره جنډې د لاندې 12,000 کسانی نو دل بیا جمع لګوي دا اتلکا او 30,000 کسان و امام صاحب دا کافران دي عیسیان دي يهوديان دي دهران دي ظالمان دي ورسره توري دي چې امام مهدي سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباہ مهدي هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه نه تنها یم ملګری مې ملګ دي خدای خود زمون ناصر او خدای زمون ته مددگار نه غششتا نه تورشتا نه ټینک کار کوي نه توپ کار کوي هغه په سر او سامان برابر دي او دوی سره هیڅ نشته خدای دې تاسو زمون په داسې وخت کې مددگار وشي رب لا یزال واس کوي امام مهدی خفګان مکوا ته چې په کوم لا روان نو زبد ملګری ما سو ورته امام مهدی خپل ملګرو ته وایي چې اریګه ما کتا سره تور نشتا غشو ډال نيزي نشتا زغري نشته ده د آدم علی السلام نه تر دې وخت چې څومره جهادونه شوي دي هغه توري او هغه غشي هغه نيزي او ډالونه زغره می جبرائیل امین ته وای چې د خانه کعبه نه بار پدې میدان کې دفن کا خبکه ګموس په یو زلزلہ راشي هغه زلزلې سره بدا خانه کعبه مخه ته میدان اوچوي هغه 14 ځای به دومره شلیدلی وي چې غش بررتا आवाज کوي چې زه غشې ما زه توره ما زه ډالم زه نیزه ما زه زغرم امام مهدی ورشه خانه کعبه مخه ته ستا د پاره یو عظیمه خزانه د جنگ د سامان تیار پرته نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سوخ چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخري چې مونږ ورځو امام مهدی له د خپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زې چلا شي امام مهدی سره د قوم تباہ او برباد کو رب لا یزال ورته قسم خوري
چې امام مهدی تو په حق ہے ستا ملګری په حق دی الله ورته قسم خوري وعزتي وجلالي وكرمي وارتفاع مكاني زما د خپل ځان او په خپل خدای او لوی او جلال قسمي امام مهدی چې زبستا ټول عمر ملګری ما الله دې زمونږ ملګری سمندر غاړه له يهود رالل اتلک او سلویغ زره فوج دی توری ور سره دی شرابونه ور سره دی دمه ور سره دی اوس د امام مهدی قتل فسر روان دی سو وخت چې د سمندر غاړه لرو رسی عرب لا یزال بورتا واس کوي چې و بدبختانو واپس شي څه شي امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفہ دی داغه الله ملګری دی داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي دی به وي سمړه رب لا یزال په قهر شي رب رحیم محور تو حکم کی چې الک منډ کلار شاه اے اورات مهدی اخر زمان زما خلیفہ دی ور سره ملګری زما بندگان صالحان دي زما کلمه وای زما د محمد رسول الله رسالت منی کم خلق دي اے د دوزخ اور الله شاه هغه خلقو پس دوی روان دي چې کم خلق زما سبا بیگا دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے اور د دوزخ لاشه سمندر غاړه کې دغه اتلکات سلويغ زره کسان دي دو کسان ته بچکا او نو ټول په خپل اور اوسه زو او مې مکه ته نه باسا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر رب رحیم مددگار دی او د چا چې الله مددگار وي اب نه په دنیا زلی نه په عقبا ذلیل نه باغ دی جهان کې رسوا شي او نه با الله هغه جهان کې رسوا کی زکه چې د چا الله مددگار وي اے الله زمونږ مددگار شاه اتلک او سلویغ زره کسان پزمکه ننوتل اور شغلر حالا ټول تبا کړل یو کسا دی سیانو لراغی چې قربان د اسمان اور راغی او مونږه ټول پزمکه نلس یو زبد شیم تعالی میں خبر روڑ بل کسبات امام مہدی لمنڈ کی چھ قربان اللہ پتا باندے میل دے پتا مہربان دے دغشان اتلکا سلویغ زر کسان اللہ ټول پزمک پا اور باندے ستی کرا نو صاحب امام مہدی با بیاد ورکاتا منزکو کی ویا اللہ الحمدللہ و شکر للہ من کان للہ کان اللہ لہو سوچ د خدای شي نو خدای داغش علامہ صاحب سوئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے کہنا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے امام مہدی ہوئی مونږ د الله یو الله زمونږ دی الله زمونږ ناصر او مددگار دی بیا په اوس د دنیا ګډ ګډ کې کافران وګرځېدل او ځان نه داغه په څلوري سي زیات کسان نور پیدا امام مهدی و یا الله اوس بس کیږي الله ورته وای دا غش او دا زغر او ډالونه دا تورې په دې ملګرو تقسیم اتر وزبا ولم کل ات شوارو زبان جهاد شي سمرا اتر وز یو ډله د امام مهدی دا باب شهیدان شي انا لله و انا الیه راجعون دویمه ډله چې دوی لوګوري هغه به منډه کی چې بای مونږ پکې د سره یو نه درېمه ډله لګوند خلق دي هغه به امام مهدی ته وایي چې بس مونږ ته اجازه وکړه
یا به د ټولو کافرانو میندې بوري کو، خویندې به بیروره کو، ښځې به کونډې کو، او یا به مونږ خپلې ښځې کونډې میندې بوري او خویندې بیروره. میدان له ورغلل. چې میدان له ورغلل، نهمه ورځ د سهار نه ماښامه پورې چغې واله چې ناره تکبیر او الله اکبر او غړمبې وایي. چې لسمه ورځ راتله، د امام مهدي آخر زمان فوج اللہ غالب کو، تمام کفار اللہ مغلوب و تباہ و برباد. الحمدللہ و شکر للہ. قوم لوی رازے چلار شو، اوز دا محمد رسول اللہ دا روزی دیدار کو. سو وقت دا دوارو جانو سردار زیارت مبارک تو دریگی، درود لیگی. دا درود وقت کی ورطا یو آواز رازی چه اے مہدی آخر زمان، زو پوئی مچ جہاد دی فتح کو خودی طرف نبل یو غم را پیدا شو. اسو غم دی د شام او د عراق تر منځ زنگل لی، آگے زنگل کے دجال پیدا دی. آگا آواز کئی چه زو پیغمبریم او چه سوک میں پیغمبری نمانی. نو اے مہدی آخر زمانہ آگا سڑی دجال وی چه زبید خپلی توری نهو باسما. امام مہدی تورا آگستاو دجال پس روانیگی، ملگری مور سر دی، لیکن 2 کالا منس کی تیریگی. دغا 2 کالو کی اللہ دومرا قاطر آولی. اللہ کا تخپل کارتا گورا گورا رب لا یزال قاطر آولی. او بم نشتا، غنم نشتا. ما کچا کرا روٹے وی نمو لے لگروڑا د سلورو 5 میاشتو روٹے میں چتلی دی نرا کدا روٹے دی روڑا چلک بوئی خوی کو کنے. نو پیو روٹے با او یو یا کسان راجم کیگی او بیا بم ورطا رزق نرسی. دجال باوازو کی چی زمان خلاص کی جنت تے، گسلاس کے میں دوزخ دے. سوک چی دوزخ گٹی نظما دا پیغمبر نہ دے انکارو کی، او سوک چی جنت گٹی نظما دا پیغمبر دے اقرارو کی. لگیا دوی انا رسول اللہ زد اللہ رسولم. ما سر شراب دی، ما سر غلدات، خوراک اوسکاک انعام ما سر دے. سوک چی زما پیغمبری منی آغا زما ملگر دے، آغا تا میں شراب او طعام فری دی ورطاو چی سوک میں نمانی آغا بدلو گے نا حلاک ما. خدا دے زمون لگا ختم کی، اللہ دے مون دا پٹو خزانو نا رزق پراح کی. مون خود دنیا تکی روٹے و کر پا مکان خراب کریو کنا. نو یا اللہ زمون رزق پراح کا دنیا اور پسیدہ چی تا زمون پیغمبری خو خدا دا پارا کا یو گوٹو بخورا کا. تا زمون رسول و پیغمبری خو یو نوڑا روٹے دا پارا رزق را کا. حکم چی مسلمانانوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا حق ویلی. اللہ وی دا خود وکال دی چی 2 کروڑا کالی نو زبد دلوگی نا خبر نکما. لگیا بھئی جماعت کی اللہ اللہ بکی، درود بوئی، تلاوت بکی، جماعت کے با انتظار کے ناسی چی دا موز ٹیم دے. او دا دجال سلوی خرزی سمرا سلوی خرزی اولنے روزی دا کال عمرہ دا، اولنے روزی دا کال عمرہ، دوئیم روز دا دا میاشت عمرہ دا، درائیم روز دا ہفتے عمرہ دا، او دا نور روزی بیا پخپل مقدار دی. دا غدون عمر بتیر شی او چه سوک لا الہ الا اللہ ویلو علی نو اغیب دلوگی نا خبرم نشت. یا اللہ دجال چرتا دے چه پا کملار باندی زینو طول دنیا کافر کرنا. دجال لگیا دے چه خپل قومی اولی دا آواز اکو چه انا رب العالمین، زو پیغمبر نیم زستاسو دا طول الوی خدای ما. خدای نو منے خلق اگی دی تگی دی نہر دی، بے وصف بے بس دی. طول دجال تا پخپو پروزے و پا سجدل کی پروزی چتا زمون اللہ خلق رزق را لہراکا. خدا دے منگلہ مان راکی مسلمانان بجاری چی یا اللہ اوگے خیو نہر خیو خو یا اللہ منگ دا دجال بدبخت نہ بچ کا. رسول اللہ علیہ السلام بخودے دعا کولا
اللهم احفظنا من فتنة مسیح الدجال. یا اللہ ما په حفاظت کی د دجال خنزیر نه بچ کا، د دجال نه بچ کا. دا کونینو سردار دعا کولا نو یا اللہ مونگم تے بچ کی. مہدی آخر زمان منس کئی د جمعے روز دا وی اے قوم دعاو کئی چھ اللہ د دجال د مقابلی دو پارا طاقت رکھے. دعا کئی دغا دعا چھ سنگ لاسون داسی کی اس خطبے لو منلا ام دا اغی جماعت پا منارہ باندے عیسیٰ علیہ السلام پا دو پرشتو لاسا چولی دی تازه د کوثر په اوبولم بلی دی او اره وستو امام مهدی سره یو ځای په منبر کې او په محراب کې ودرو. اغه علامه مهدی اخر زمان ته معلومه وي ورته وي قربان ته پیغمبري مونږ له مونږ راکا. عیسی علیہ السلام ورته اے امام مهدی تو محمد رسول الله امتی او ما د الله نه دا غوستي دي چې یا الله زه د محمد رسول الله د امتی امام مقتدی شما. ارے تکبیر، ارے تکبیر، زندہباد مولانا طارق صاحب، زندہباد. عیسیٰ علیہ السلام ورته وی ستا محبوب وی چې علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو عمر درجه به زما د امت امام او مولا لري. تقدم یا شیخ مخکې شمته منځک مونږ نه چې فارغ شي دعا دعا کوي چې زو دجال بس. اوس دجال مدینه منوره نه بهر یو ځنګل دی الته د خدای دعوا کوي او خلک ورته په سجده پراته. مدینه منوره نه یو انسان راغی امسا ور سره دا پټکي والے اللہ اللہ کئی سکئی اللہ اللہ کئی. دجال ورته وی ما ته سجده ولګوا ز الله ما وی قربان الله اغه ذات دی چې اغه بے نیاز او بے پروا اغه د ار یو عیب نه منزه او مبرا دی او خلاص دی. ز څنګه ستا خدای اغه ته وی ستا پلار او مور کله مړو قربان شپږ شل کال روان دي منیا نیکو وفات زمکه ته حکم وکي چې اغا مړی را پاسو د دې زمکه لا او دادی وای چې دا زما زوی او نو سیره بس مکه به وچوي او مړی برا پاسې ودا مې زویره زی پلارې دا زما نو سیره زی نکما. خلق حیران دي نور په سجدو کړو. بیا ورته وای باران کوم اسمان ته بغوتو نشي چې انور زما په اجازه را کوشا نور بزم کې لرا کوشي سپومه ته به اشاره وکړه را کوشا سپومه به را کوشي ستورو ته اشاره کوي ستوري را تمام دنیا ته وایزه الله ما زما په اشاره او حکم باندې عرض کیږي. ټول خلق په سجده پراته دي مگر هغه یو د لا اله الا الله ویلو والا ور سره باس ورته وی وخبيثا کته چاره الله نو الله دا ارعب او کمزور نه پاک دی و بدبخت اول خود وخت دومره ګلګوت او دومره رواني چې ماشومان د شپې سره روز نم تیریږي نه د سر علاج دوه یو سترګه بوټه راوته دا سلوړ او دا بلدن کته ځان ته الله وې نو اهل عیل د خپل سترګې ځان له جوړې کا هغه ته وې راویني شه راویني وو اره راواغس او سرتاغي تابعدارانو نیولې او دا سر باندې ولا اراشه په اور سرکې بعض علماء دا لیکلي دي چې په اور سرکې او په سر ولې چې اره دې ځای راغله و اوس می خدای منی کنا و دا خو به دو ځای ټوکړې کې چې می او یا ځای ټوکړې کې والله کده ومنم چې ته زما خدای زتا ته انسان نه وای منو خدای به ته سوی نامت اررا په منځ دو ځای کو یو ټوکړې او یا غزه کې دی خو لري غرزول او بل ټوکړې او یا غزه کې دی خو او شلې غزه لار د دوه ټوکړو منځ د منځ کې ولار دی اره او ټوکړه د سره خبرې کوي وایي کنه اره او ټوکړه د سره خبره
وی اوس مم خدای نه منه چې ستا نیم بدن ما سره خبرې کوي وی چرې مې ونه منه اسویم ګران کار دی مونږ ته خو چېرته مداري راشي مداري د مونږ هغه ته هم د پیغمبر اوره معجزه وه د خدای دې په مونږ خلکو نه راولي ګنې مونږ خو بیا را یو ځای کې جوړې کړي چې جوړې کړي وی اوس خو مې ومنه که نه وی قسم په خدای که ته د سړي زوی نو زه دا سترګه خو دې ټیک کړه اوس دی خود لګیا دی دغه وخت کې ولا اودس ماتې ورغی دومره بې شرمه دی چې همغه ځای کې هغه خپلو ملګرو ته نه دا سپېږمې داسې پټې کړې ده ورته وی چې ظالمه دوه ښکاری خو دې غولو کړل کور دې روان شه ځان ته خدای چې بیا چاړالي الله ورته وی باز دجاله ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا توره کار نه کوي اوس به توره د لا اله الا الله محمد رسول الله په توره حلال کړي هغه سړی چې یو ځای شي نو هغه اواز کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اوی دجال د سر ټیټ شي عیسی علیہ السلام ورپسې دی اواز به وشي چې اے دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دی دوزخي توره ورسره ده اوس په دې بیړي تباه کړي دجال چې आवाज ووري نو منډه دجال به یو خپل او دویمه چاله قرض او منډه ځنګل په ځنګل پټیږي عیسی علیہ السلام ورپسې دی سو وخت چې لب مقام ته ورسېد د یو غر نوم دی دی به د هغې غر په سمکه سکې ننوځي چې سمسکې سر نه ده باسي هغه غر به پې خدای راتن کي نه به مخکې تلي شي او نه به وروسته عیسی علیہ السلام سره هغه دوزخي او جهنمی توره سره چې د وروستو نه په دې دوبر کې ووایي که نه نو یو ترې نه وباسي خدای دې موږ لم توفیق راکړي چې داسې مرتدینو سره همغه معامله وکړي بیا ته نه ده په د املا باندې توره ګزار نو بعض علما ویلي دي چې اتاتیا ګزاره به له په توره ورکړي مردار دی وای به امام مهدي راځه اوس په ارام شو خپله بادشاهي او شهنشاهي کوه منځونه کوه زه به درته قامت او منیت به در پسې تړم څو ورځې چې تېرې شي اواز به راشي چې اے مهدي اخر زمانه ستا د وفات وقت پوره دی او زن کدن دی امام مهدي وی یا الله مرګ مې قبول دی خوشحاله ما په دې باندې یا الله خفنم خوشحالي مې دا ده چې ستا د دین خدمت مې مکمل وکړو اوس د قرآن قانون دا مهدي اخر زمان شروع کړی دی قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دی حد مقرر دی اوس لګیا دی دوری مقرر دی او د قرآن عظیم قانون دی پاکستان کې کوڅو قانون محمدي راولي نو خیال مې دی چې همدا مهدي صاحب بیا راولي د بل چا نه تمه مه کوئ په ارام کښېنئ خدای دې موږ له شرعي محمدي قانون راکړي وفات شو عیسی علیہ السلام یې زنه وتړله ځان ته یې مخکې کېښود عیسی علیہ السلام یې جنازه وکړله انا لله و الیه لږې ورځې تېرېږي د عیسی علیہ السلام نه خلک بیعت شروع کوي په هغه بیعت کې امام مهدي وفات دی هغه له دعا غواړي دغه دعا وخت کې आवाज راځي چې دومره بدبخت خلک او ظالمان راغلي دي غرونه هم نه پرېږدي خلاص یې کړل سیندونه نه پرېږدي ټول یې خلاص کړل اونې ته لاس واچي او بوټی راوباسي اول یې پاڼې وخوري بیا هغه پوستکي او د پوستکو نه بعد بیا هغه لرګي نو لرګي تباه کړل کاڼي تباه کړل ګټ تباه کړو د دریابونو اوبه پاکې اوس کړي یا الله دا څوک دی عیسی علیہ السلام سوال کوي الله ورته وی ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض اے عیسی علیہ السلام تو استا ملګری واغلان کوه دور غل کې او قلا دا هغه قلا ته تملا شو ملګری دم پناواخ یا الله ولې ډېر ظالمان دي غرونه خلاص کړل سندونه اوس کړل اونې ختم کړې د سینکاړي او شګي ختم دي نن نبات با په انسانانو شروع اچي او یا انسانان بلاس کې نيسي نو باز پکې ډېر لور دي کړ او یا انسانان یو نوړې لکې باز پکې د لیشت نه مواړې دي ایو شاروي
وی جوجو با ماجوج هم پیدا شود اندر جهان جوجو با ماجوج هم پیدا شود اندر جهان سرحائے باز آسمان باشند باز یک شفر د چا سر اسمان کې دی او څوک د یوې لشته نملک عیسی علیہ السلام ملګری واخلي کم ملګری وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله ملګری امتیان واغس او قلا کې پټناس یاجوج ماجوج چې وګوري څوک نشته چې وی خوري لیکن بدبختان او ظالمان ټول د خپل غاخونو وستي دي غشي پیدا کړی توري پیدا کړی د ځمکې خلق خو نشته دی راځه چې اسمان ته خلق وی الله ډېر لوی دی فرشتې لوی دي راځه چې غشي والو او اسمان ته ولو چې فرشتې په باندې ولو په دې شرا پروزي غشي غشته دې بره گزارونه کوي چې څو وخت هغه غشي لاندې را پروزي الله ورته په وینو باندې رنگ کړي دې خوشاله شي چې د اسمان فرشتې ټولي هلاکې کړي اره تکبیر الله اکبر اره تکبیر الله اکبر اوس نه بعد بیا غشي علي چې د دنیا مالک او د فرشتو مالک اچرته ګورو نو مشوره به وکړي چې الله با د خلقو وی چې الله د عرش نه برابر دی راځه چې اوس په الله باندې نو بیا به په الله باندې ډزې گزارونه شروع عیسی علیہ السلام نه خبر لاړ چې اسمان ته غشولي چې د عیسی علیہ السلام الله وجه عیسی علیہ السلام په فوري دعا وکړي چې یا الله دا دومره ظالمان دي چې دنیا ته تکلیف خو سکے فرشتے اخلاص نشولې یا الله تا باندې گزارونه ستا به عزت او به حرمت کوي یا الله ته په لوی مرض باندې اخته کا بس خارخ په پیولې خدای دې امان راکړي چې خارخ ولګي په دې سټ کې به یو دانه روخیږي الله به هغه دانه نه د دې ټول بدن سخا کی او مردار به کی الحمدلله و شکر لله خو په دعا باندې به کوي ښا پس به کوي دعا باندې به دعا ډیر بهتر شي هر ټیم یې کوي او وخت یې کوي د دعا منی یو ټیم نشته کښتا دا نشته چې دې وخت کې به کې ورستو به نه کې یا دغه ټیم به کې او دې ټیم کې به نه چې کوم وخت خدای وس در کولو دعا کوي کوم وخت فارغ او دعا کوي ځکه عبادت خو عبادت ته خدا دعا رسول الله وی چې د عبادت مغزو هغه چکه او هغه سمرو نه چونو مکن او کوچتي او ټیم ورننيشته چې کم ټیم دې امانی او کم ټیم یې کې کوا قید مې نشته په دې پوښوي کنه بهرحال دعا وشولا اوس بدبوئی ده یا الله بدبوئی نه قوم تباہ شو الله ورته ما سره علاج دی سلوي خورد په باران یو ساس کې د کوهي تور د غر نه زیات لوی دی سلوي خورد باران دی ور سره طوفان دی هغه تمامه بدبوئی به الله په سمندر لاوي کې ملک په صفاش لاندې اډو کې پاتې دی هغه اډو کې الله انقا مارغان راولي پایلټان راولي یو لس او یا مخوکه کې نيسه او سمندر مونږ له گزاري ملک پاک الحمدللہ لگی روز تیرے کی عیسیٰ علیہ السلام وفات کی گی انا للہ و انا الیہ راجعون قوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا غم جلنی چی یا اللہ مشران وفات دا سگوری دا اسمان طرف نا شغرب طرف نا اور راو خیتا آغا اور اسمان دول گر داغا اور بیا تور لوخړه جوړه شو هغه لوخړه لاندې زمکه تراله منافقان تباه شو بدبختان تباه دي او راضی د شغرب نه مغرب پورې دا تمام عالم مغرب طرف ته منډه ور کوي خدای دې امان راکړي چې مغرب ته اوتري هغه طرف نه غور ورته دا غړي شي په دې ډړې په مخ کې هغه مصیبت ختم شي رب رحیم فرمایي چې اوس یو بل توبه نه راوستي نو درک دانور الله ته په سجده پروزي تمام اش په سجده نور تبا الله وي چې ای زما نور او مخلوقا ستا سجده ما ته منظور نه ده دې چې لاشي پروزي الله ته سجده کوي چې یا الله ما ستا حکم او منو دو
خدای که څه تغییر تبدیل تقدیم او تاخیر شوي الله ما توافیق او زما سجده قبول په دغه شپه ورته الله وایي ستا سجده مې منظوره نه کړه شپه ډېره اوږده ده 40 شپو نه زیاته شپه اوږده ده کاروان خپل مقام ته ورسېد مسافر خپل منزل ته ورسېد ماشومان غېږو کې جاړي څاروي چغې وایي سبا نه راځي مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راخي یا الله څه وجه ده رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو بیا توبه نه قبلېږي تکبیر تکبیر څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامو لګي خلق به دې خوا ګوري چې نور ولې نه راخیږي چې 10 بجو ټایم شي دې خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګان او د مصیبت د وجه داسې تور شوي لکه د ګاڼې کړي چې او یا کاله په اور باندې تور شي یا الله نور دې ولې تور کو وای نور مې دې له تور کو چې د توبې دروازه بنده چې سره توبه وکړه نو د دې نه وړاندې مې منظوروله اوس نه بعد نه توبه قبلېږي او نه جړا قبلېږي مگر معلومات نشته دی کافر هم پټ دی او مسلمان هم پټ دی رب العزال یو زلزله راولي د صفا مروه غر باندې زلزله راله غر لاندې را گذار شي الله وی یو بهترین څاروی او دابه به زه د دې غر نه روباسم یو زناور روزي د هغې نوم دی دابة الارض څه نوم دی دابة الارض هغه دابة الارض مخ د انسان په شان دی څنګه دی خکرې د بارسنګې په شان دی خپې د غوی په شان دی وروستو د براق په شان دی په یو لاس کې د موسی علیه السلام امساره او په بل لاس کې د سلیمان پیغمبر هغه ګوته او غمې دی اوس 40 ورځو کې چې سړی ومې ځمکې کې هغې ته ورپسې ورننوځي او ورته وایي ای دابة الارض لاړه شه د کافر په تندي باندې ولیکه چې کافر د مسلمان ته هغه ګوته ونیسه چې په دې تندي باندې ولیکي چې هذا مؤمن یا الله په دغه ورځ مونږ د کافرانو د نوم نه بچ کا یا الله مونږ د مؤمنانو په صف کې شمار کا ایسا دیوالا په خدای قسم دی هغه دابة الارض په تمامه دنیا وګرځي د هغې نه بعد کافر دی مشرک دی یهودی دی نصرانی دی الله آواز کوي چې دې نه بعد به یو بل مصیبت پیدا الله فرمایي زلزلې به پیراولم زلزله براشي ملک به ټول تباه و برباد لیکن الله وی یو لوی مصیبت بل راولم اور د ځمکې نه بر اوچت شي دریاب باندې به اور ولګي هغه سمندر دریاب به دومره اور کوي چې اسمانه پورې به لمبي وي الله دې موږ له امان راکړي څوک چې سمندر باندې اور ولګي الله وی اوس ګورم چې زما مسلمانان لا اله الا الله والا څوک پاتې دی او کلا څوک باندې چې الله یاد کی څوک باندې چې د رسول الله کلمه وي دا الله قهر به جوش کې راشي الله به حکم او فرمایي چې اے نورا زمکه لرا پروزو کوتره شان الله بنور کوتره کی سپوږمۍ برو غورځي ستوري برو غورځي اسمان به ټوکړي کی پس مکه به او لګي غرونه سیندونه به تباہ او برباد کی انسان او حیوان به غر کې عمر کی فرشتي بم تباہ رب العزال به تمام دنیا درهم برهم کی الله وای دا غرونه به ختم کم سلوي خرز به د چا आवाज نوي خاموش ارزان آواز را دی چې الله نو میں انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب نراخیجی خدا دے دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری و ساری سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتا لغوند کے ادرے گا زپا دے قوم باندے سلویخ رز باران کوما اگا باران دومره گرم دی چې انسان ولا ګوتی وړي نو ګوت به لري زین سوزي یو ساس کې
دا د احد د غر نه لوی دی 40 کاله به یو شان 40 ورځې باران وي په غر او سما جوور او اواره باندې با رسول الله فرمایي چې 40 غزه لوړې اوبه روانې وي الله دې امان بیا الله حکم کوي باران ته چې ودرېږه باران چې ودرېږي الله به حکم وکړي د ځمکې ته پس مکه به زلزله راشي زلزلې سره به ځمکه ټوله الټه شي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر څومره بادشاہ څومره رئیسان نبیان مرسلان چې لاندې هغه به ټول الله د ځمکې د پاسه راواړی الله به اسرافیل علیہ السلام ته حکم کوي شپېله له پوکي ورکان شپېله چې اسرافیل علیہ السلام پوکي نو شپږ میاشتې به یو پوکي وګدوي څومره شپږ میاشتې هغه د پوکي والو سره به تمام دنیا بربنډه ولاړی الله په دغه ورځ باندې مونږ ته د محمد رسول الله په خاطر لباس او پرده